سلامونه دوستانو. آیا تاسو د امازون ځنګل په اړه معلومات لرئ؟ آیا په امازون ځنګل کې څه رقم حیوانات ژوند کوي او څومره ونې په امازون ځنګل کې دي؟ راځئ نن په دې ویډیو کې تاسو ته د امازون ځنګل په اړه لنډ معلومات درښایم. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک او یو ښایسته کمنټ هم درسره ولیکئ. ورځو د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوو. زموږ سره پاتې شئ. د سویلي په امریکا لویه سیمه چې په ځانګړې توګه برازیل، کولمبیا او نورو هیوادونو کې موقعیت لري. امازون ځنګل شاوخوا 5.5 میلیونه مربع کیلومتره مساحت لري. د امازون ځنګل سیند له 1100 څخه زیات اصلي سیندونه لري. د اوبو ذخیره یې د نړۍ تر ټولو لویه ده. په امازون ځنګل کې 390 میلیونه ونې او 2.5 میلیونه حشرات او 2000 میوې لرونکي نباتات دي. امازون ځنګل ډېرې خطرناکې ساحې هم لري. په امازون ځنګل کې ډېره ګڼه او د ونو پوښ یې دومره قوي دی چې لارې موندل ستونزمن وي. ځینې سیمې داسې دي چې حتی مخالي خلک هم لږ ځي. د امازون سیند لوی او پراخ دی. خطرناک کبان لري او ځینې زهرجنه ماران هم شتون لري. سیلابونه په ناڅاپي ډول راځي او ځنګلي لارې پرې بندوي. په امازون ځنګل کې زهرجنه ماران او حیوانات هم شتون لري. لوی مار د اوبو او ځمکې دواړو لپاره خطرناک او زهرجن دي. زهرجن مچان او د انسان لپاره دردناک کیدای شي. د امازون په ځنګل کې داسې ساحې هم شتون لري چې خپله اور اخلي. ځینې وچې برخې د اور لګېدو خطر لري. د اور ناڅاپي خپرېدل او د ځنګل سوځېدل ډېر خطرناک دي. ځینې سیمې د خټو، لمده ځمکې او دښتو سره د ټپي کېدو، ډوبېدو یا د ونو لاندې ډوبېدو خطر شته. دا و د امازون ځنګل په اړه لنډ معلومات. تر نورو ویډیوګانو پورې چې زه ستاسو په حضور کې حاضرېږم. د خدای په امان.